د اباسین په غاړه ورکوټي کلي کې د نیمې شپې وخت دی. چپه چپتیا ده، اکثره خلک په خوب ورغلي دي. د کلي په حجره کې تر څه وخته خو کشرانو خبرې اترې کولې، خو اخر د هغوی اوازونه هم دم شو. لرې لرې د میرې نه به کله کله د ګیدړانو اوازونه راتلل چې د هغوی جواب به د کلي د سپو له طرفه ورکېدلو. د ژمي په موسم کې د یخې یخې هوا چپه به چې کله کله راغله، نو د مخامخ جومات کې د بړ د پاڼو نه یو دروند غوندې ساز سره به دا توره فضا لا درنه شوه. د اختري دوی کور د کلي په منځ کې د ډیرې په سر آباد و. نور هیڅ چرته هم رڼا نه وه، خو د اختري مور لا هغسې ډیوه نه وه مړه کړې. هغې مخامخ د اباسین طرف ته د اختري د راتلو لارې ته کتل. په دې یخه یخنۍ کې د اختري مور کړکۍ ته ناسته بړستن له ځانه چاپېره کړې وه. د اباسین دا یخ یخ بادونه په خپل ضعیف مخ خوري. د اختري مور د زوی په نه راتلو ډېره پریشانه وه. یا الله! د اختري مور دواړه لاسونه د اسمان په لور اوچت کړل. زما کمقل اختري ته د نیکۍ هدایت وکړئ. د بدانو د مجلس نه یې وساتئ او د حلالو ګټې ته یې مخه کړي. یا الله! ستا نه پس زما د ژوند اسره دغه یو اخترې دی. د یو ساعت د خاموشۍ نه پس یې وویل، افسوس د اختري پلار ماته څومره په سپارښتنه ویلي وو چې اخترې ډېر ښه ساته. خفه کوی ما. یا الله! تا ته ښه معلومه ده چې تر اوسه خو ما د خپلو مټو په مزدورۍ ښه ساتلی دی. اوس زه د کار روزګار نه پاتې یم. تل وی یې ربه اوس یې د دې قابل کړي چې حق حلال روزي وګټي. په دغې دعاګانو کې د اختري د مور سترګې ورغلې وې. دیوال سره یې ډډه وهلې غریبه اوده شوې ده. د باد یوه تیزه چپه راغله او د شړشمو د تیلو د ډیوې هغه نری رڼا یې هم د کور نه پناه کړه. او چې وړومبي چرګ بانګ وي نو اخترې کور ته راننوتلو. بیبې ډیوه ولګوه. اختري وویل، ګوره بچیا، د اختري مور چې د خوبه راویښه شوه نو اختري ته یې ووې، تر دې وخته دې څه کول؟ د خدای روی ومنه او د ازار خان سره مه ګرځه. د ده چمبې وهلې ځای له نه دي راغلي. حیات میر غریب په 100 کاله قید دی. اسلم په 100 پانسي شو. دا ټول د ازار خان حرامي توبونه دي. ملک یې جانجل کړی دی. اختره بچیه که په خپل ځان زما څه حق ګڼې نو دا خبره مې واوره چې دې ازار خان سره نور مه ګرځه. مور دا ته څه وایې؟ اختري په جواب کې ووې، د هغه په شان ښه سړی او سخي ځوان به هم چېرته پیدا شي. مور ځکه نه ته خیال وکړه چې د ازار خان موږ ته څه حاجت دی چې چایانې او ډوډیانې راباندې خوروي. د هغه خپل عزیز ولی او نوکران څه کم دي؟ د داسې نر ځوان په خدمت کې که سړی قید شي یا پانسي شي نو څه؟ دا متل دی نه دی اورېدلی چې یا نر شه او یا د نر چاکر شه. هی هی ما خو دا خبرې جوړوي که نه. د اختري مور دواړه لاسونه خپلې سینې له راخلاص کړل. دا خو دغه نر ځوان و که نه چې په پورې کلي کې د میاګانو په کور ډاکه واچوله، 2 کسان یې پکې مړه کړل او د میاګانو مالونه یې تاله ترغه کړل. د نور کله په شان ښکاره خبره ده. د دې کلي لوی واړه ټول ترې خبر دي. او دا خو هغه ازار خان دی که نه چې د عبدالله خان غریب په ارټ یې په اوچ زور قلبې ورګډې کړې. اوف! هغه جنگ خو مې په خپلو سترګو لیدلی و چې دې ازار خان په خپله تماچه عبدالله خان وویشته او پانسي پکې د ده یار اسلم شو. او دا خو هغه ازار خان دی که نه چې د حیات میر نو ویرېدلو نو تماچه یې ورسره په کټ کې کېښود او پولیس یې پرې راوخېجوه. دا 4م کال دی چې په جیل کې دالونه ګوټي. ستا په خیال دې ته نرتوب ویلی شي چې ډاکې وکړي، قتلونه وکړي او پردي مالونه په زور لاندې کړي؟ یا خدایا! پښتون زوی مې د دې نرتوب په اصلیت پوهه کړي. لیونی نه یې. مونږ نور خلک څه کوو؟ ما سره خو د ورور نه هم ښه دی. اختري په جواب کې ووې، ګوره اختريه، داسې مه وایه که نه. د خدای روی ومنه، زما په دې نصیحت عمل وکړه، ګنې نو لاسونه به مروړي او اوبه به د ورخه تېرې وي. د اختري مور په جړغونې لهجه کې اختري ته خپله جولۍ خورولو کې ووې، د دې ټبر د پلار نیکه راهسې دا کسب راغلی دی چې د غریبانانو وینو سره لوبې کوي.
ولې د عبدالله خان د زامنو سره د هزاره خان نه کم جایداد دی؟ هغوی ولې داسې ښه زلمیتوب نشي کولی؟ او اوس هم لا پوهه شوې نه یې دا د سخاوت دا پیسې د کونډو رونډو او د بېوسو مظلومانو رشوتونه دي. دا د غریبانانو نه د ودونو کویژدنو په سر اخیستې شوې پګړۍ دي او د خوشه د ډاکوانو د شوکو مالونه دي. دا د هزار خان د چونه ګچ حجرې دا دیوالونه خدای خبر د څومره مظلومانو د وینو په خمبیر دومره اوچت ختلی دي. دا هزار خان سپین پوش ډاکو دی، یو طرف ته پولیس سره لار ساتي او بل طرف ته ناپوه او لیوني کشران اوس هم نه پوهیږي. بس کړه مور، ډیوه مړه کا، خوب راغلی دی، زمونږ چې څه په تقدیر کې وي نو را رسیږي به. اختري په بړستن کې مخ پټولو کې وي او مور زوی دواړه وده کېږي. هزار خان د کلي ملکو مشرو د کلي جرګه کې به چې هزار خان نه و نو هیڅ قسمه بند به نشو تړلی. تش په دې کلي کې نه بلکې خوشا کولو کې هم د هزار خان تړلې چا نه شوه پرانستلی. د علاقې پولیس د هزار خان نه بغیر د یو واردات تفتیش نشو کولی. د کلي اڼولي کشران به ټوپک په لاس هزار خان پسې روانو. د کلي عزیزوالی کې د یو ورور عزیز بېعزتي خو د هزار خان د کیڼې لاس کارو. پس خپل یو کوتکمار ته ایله اشاره کړې او د چا مال له زهر ورکړې، د چا فصل سوځولی او په چا د دروغو ګواهي ورکړې. اخترې هم اوس 14 سنې د هزار خان په خاصو کې و. د کور د خرچ دپاره 100 وږي دانې ورکړې، چیس کولې او ډوډۍ خوړولې. دې احسانونو اخترې د هزار خان دپاره د سر قربانۍ ته تیار کړی و. د اختري مور د خپل زوی په حرکتونو ښه پوهېدله، خو اوس غریبه د کټ نه د پاسېدلو نه وه. یو خو پیري وه او بل د میاشتې نه غریبه په واریزې تبې باندې پرته وه. د اوبو ډوډۍ خدمت د هغې ګاونډیانو په خپل سر اخیستی و، ځکه چې د اختري مور یوه ډېره نیکه ښځه وه. په یو وخت کې د دغې ګاونډیانو ډېر خدمت کړی و. په دغه بیماری کې هم د اختري د مور په خوله د خدای تعالی په درګاه کې دغه سوالونه و چې خدایا اختري ته د نیکۍ هدایت وکړي. د هزار خان د مجلس نه یې زړه تور کړي او حق حلالې ګټې ته یې پام کړي. اختري به اوس چرته په هفته نیمه کې کور ته راغی. د مور تپوس به یې وکړو، بیا به واپس د هزار خان خواله لاړو. د مور غریبې به یې په جړا جړا ورپسې سترګې سپینې شوې. اوس خو د هغې د سترګو نظر هم ډېر کم شوی و. که څوک به د اختري د مور پوښتنې ورغلل نو هغې غریبې به اختریه کړل چې ګنې اختري چرته لار راغلطه کړې ده. خو افسوس چې اختري به ډېر کم ختلو. د هغې غریبې خپل تکلیفونه هیرو. هغې هېڅ چرې د خدای نه د ځان لپاره څه سوال نه و کړی، خو هر وخت به یې په خوله د اختري د سلامتۍ سوالونه وو. څومره دردناک مرګ و د غریبې چې یوه شپه اخترې په وینو سور سانیولې په منډه منډه کور ته راغی او ویې ویل زما جامې کوم ځای دي مورې؟ هله ډیوه ولګوه، هله زر کړه، مور خون رانه شوی دی. هزار خان سره د عبدالله خان د زوی مرګ له تللی و. د دې خبرې اورېدلو او د اختري د مور په یو حی قلاریدلو. اختري ډېر بې وکړل، خو هغه غریبه د اختري نه داسې مروره شوه چې د اختري په ډېرو چغو یې هم غږ ونه کړو. سحر وختي اختري په هتکړو کې تاڼې ته روان و. د مور جنازه قدرې هم ونه کړې شوه.